وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دا الله رب العزت په توفیق سره موږ 215 آیت پورې خبره کړې وه په سورة البقره کې. په دې اخرني آیتونو کې دا خبره روانه وه چې امتحان او تکلیفونه الله رب العزت وی دا برازي. بیا امتحان کله مالی کله بدني. د مالی خبره وشوه لکه صحابه کرامو تپوس کړی و چې کم مال به لګو او په چا به یې لګو. دا امتحان دی چې ته مال د الله دپاره لګې او ستا په مال کې د نورو حق شتي، نو دا امتحان دی، یو نوع امتحان دی. او بل امتحان بدني دی، قرباني د بدن. ځکه اوس مسله د قتال فی سبیل الله ذکر کوي، د الله په لار کې جنگ او جهاد کوو. او دا په دې آیتونو کې 11 حکم تشریعي دی. خلاصه د هغې دا ده، او ما تفصیل مخکې ذکر کړی چې جهاد دا حکم په څو مرحلو را تېر شوی دی. دلته الله رب العزت دا خبره ذکر کوي چې په مسلمانانو باندې الله رب العزت جهاد فرض کړی دی چې کله الله مسلمانانو له طاقت ورکو مدینه کې. اگر که دا جهاد د انسان دا فطرت او طبیعت نه خوښوي، وجه دا دی چې یو خو جنګ پکې دی، مرګ پکې دی، زخمی کېدل پکې دي، کور پرېښودی دي، بچي پرېښودی دي، علاقه پرېښودی. دا فطرت کې دا خبره پرته ده چې انسان دا نه خوښوي، او دا د فطرت هغه ناخوښي ده، دا نه چې د یو عقیدې او د دین په بنیاد. کله چې سړی د عقیدې او د دین خبرې له راشي او په دې کې یو سړی وایي چې یاره زما جهاد بدي شي، دا خو د کفر خبره والعیاذ بالله. او الله وایي حالانکې دې کې ستاسو لپاره خیر دی. کیدای شي یو شی الله وایي ستاسو بدي شي او ستاسو لپاره پکې خیر، او کیدای شي یو شی ستاسو خوښي او ستاسو لپاره شر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال. فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جنګ د کافرانو سره. وهو كره لكم. او دا بدلګي په تاسو. دا یعنی هغه فطرت دی، طبیعت دی، ځکه چې تکلیف پکې دی. موږ پرون دا خبره ذکر کوله چې تکلیفونه امتحانونه راځي به، دا هم یو قسم د امتحان دی چې انسان د ایمان پته ولګي. ته بدن لګې د الله دپاره که نه، ته مال لګې که نه لګې، ته بچي پرېښودی شي او که نه شي، ته ځان زخمي کولی شي او که نه شي، بلکې ته ځان وجلی شي الله دپاره او که نه شي. وهو كره لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. او کیدی شي چې تاسو بد ګڼئ یو شی، حال دا چې هغه فایدهمن ستاسو دپاره. د تنبیه بار بار مخکې ما یو څو پیرې ورکړې ده. یو خو ځان سره مصحف لاس کې ساتئ، دویم چې تلاوت کېږي مصحف ته ګورئ، نقصان به پکې نه انشاءالله. څه نقصان شته که ماته بیان کړي یو څوک. که موږ دې مصحف ته ګورو الله دل اجر درکوي. بل دا چې تلاوت به دې صحیح شي، او بې ادبي ما که تلاوت دې صحیح نو خفه نه شي زما په خبره، بیا هم قرآن ته کته عبادت دی. او غټ علما د امت او مشهور قراء هغه هم د قرآن تلاوت چې کوي ګوري ورته. لکه څوک وایي چې زه خو بې پوهه یم، ما له تلاوت ورسره راځي، بیا هم عبادت دی. بل دا توجه د سړي برابري. اوس خبره دلته روانه ده، سبا لکه ته کله مصحف کولاو کې او دغه ځای ته راورسې ستا ذهن ته به دا خبرې راشي. الله وایي وعسى ان تکرهوا شیئا، او کیدای شي تاسو بد وګڼئ یو شی، وهو خیر لکم، هغه به ستاسو لپاره فایدهمن. وعسى ان تحبوا شیئا، او کیدای شي چې تاسو به ښه ګڼئ یو شی، وهو شر لكم، وهغه به بدي تاسو لره.
والله يعلم وأنتم لا تعلمون. او الله پویږي او تاسو نه پویږئ. او کېدای شي یو شی ستاسو خوښ وي، لکه وایي سړي ته وایي چېرې کور کې کښېني، بعض مسلمانان لاړو جهاد له ته دی بل ته وایي چېرې ته کښېنه او ښه ښکلی د بچو په خوا کې به ناست او نه به نقصان او نه به تاوان ظاهري او نه به د بدن خوږېږي او نه به د مرګ یری. نو دې څه خوښوي؟ همدغه خوښوي. الله وهو شر لکم، ستاسو لپاره و پکې شی. بیا دا خبرې چې یو شی به ستاسو خوښي کېدای شي شر پکې، یو شی ستاسو بدي شي کېدای شي خیر پکې، دا عام قانون واله. موږ خو ظاهري حالاتو ته ګورو، موږ ظاهر دې ته ګورو چې زموږ خیر دی کې دی، الله وایي کېدای شي دې کې شر، او موږ دې ته ګورو چې یاره نه نه دې کې شر دی، دا درک الله وایي دې کې به خیر. دلته تفصیل ډېر نشم کولی ځکه چې موږ سره وخت ډېر لږ شوی دی، اوس یو څو ورځې پاتې دي. یعنې دلته ښه تفصیل او مثالونه بیانېدی شي. اوس دا حقیقت الله ته پته ده، موږ خو ظاهر ته ګورو. نو ته په الله باندې مضبوط ایمان او یقین ساته چې د څه د کولو دې ته ویلي په کې ستا خیر دی، چې د څه نه یې منع کړی په کې ستا شر دی. کېدای چې ته خیر ته شر وی او شر ته خیر وی. زموږ څه علم دی؟ هېڅ علم موږ سره نشته. او داسې ډېر شوي دي چې د یو کار په باره کې موږ وي چې دا زموږ دپاره غوره دی، بیا موږ ته وروسته پته ولګېدی چې رایې کې خو زموږ دپاره شر. او داسې شوي دي چې موږ یو کار ته شر وي ځان هم ترې ساتو، وروسته هم بیا ارمانونه کول چې یاره دا شی نو خفه وه. ځکه باطن غیب حقیقت دا هر څه خو الله ته معلوم دی. اوس الله رب العزت یو بله مسله بیانوي، او هغه دا چې په اشهر الحرم کې، او دا 12م حکم دی، په اشهر الحرم کې عزتمنې چې کومې میاشتې دي په دې کې جنګ کول څه حکم لري. او د دې شان نزول هغه دا یاد کوي. د عبدالله ابن عباس او بعض نورو صحابه کرامو نه دا خبره نقل ده چې رسول صلی الله علیه وسلم 12 کسانو سریه لېږلې وه، او دا مهاجرینو ټول دا 12 کسان. رسول صلی الله علیه وسلم د بدر د غزا نه 2 میاشتې مخکې دا کسان لېږلي، او په دوی باندې د خپلې ترور زوی عبدالله ابن جحش رضی الله عنه هغه یې په امیر کړی، او دی ورته ویلي و چې د مکې او د طایف په منځ کې یو ځای دی بطن نخله ورته ویله کېږي، هغه نخله علاقې ته به ځان رسوي او د قریشو یو قافله روانه د هغې مخې له به وځئ. ښه دا د جمادي ثاني اخرنۍ ورځې وي یا اخرنۍ ورځ وه، او په دې پسې بیا رجب راځي، او رجب په کومو میاشتو کې ده؟ په عزتمنو میاشتو کې ده. رسول صلی الله علیه وسلم دله یو خط ورکړی د عبدالله له، او دی ورته ویلي چې دا خط به ته چې کله 2 ورځې سفر وکړي که نه د ملګرو سره بیا به یې کولاو کې روان وي، او بیا به یې ولولي چې په دې کې څه دي. خو که څوک د سره د ملګرو کې مخکې تلو نو بو به ځي، که څوک نه تلو نو زور زبردستي به نه کړي. او صحیح کله چې د 2 ورځې سفر وکړو نو هغه خط او هغه لیکلي د رسول صلی الله علیه وسلم راواغستو، نو په هغې کې لیکلی شي بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد فسر على برکة الله بمن معك. الله په نوم او برکت سره روان اوسه تر دې چې ته نخله ځي ته ورسې، هلته د قریشو یو قافله روانه ده، کېدای شي د دغې نه زموږ لاس ته څه خیر راشي. دا ورته په دې خط کې لیکلي. اول یې ورته دا نه وویل، ورته د 2 ورځې سفر وکړه بیا به ته پته ولګي ته چېرته روان. هغه یې سمعا وطاعه، موږ واورېده او موږ پرې عمله کوو. بیا یې دې ملګرو ته وویل که څوک وي ما سره تله غواړي او دې کې ګوره مرګ او شهادت هم راتلی شي نو راځي دي، او که څوک نه خوښوي نو واپس دې ځي. ملګرو ته ټولو موږ د سره ځو. په دې کې قافله د قریشو هغه راغله، دا د بدر د غزا نه مخکې. نو په دې کې یو کس ووجلی شو عمرو ابن الحضرمي، او 2 چې دی هغه دوی قیدیان کړو، الحکم ابن کیسان او عثمان ابن عبدالله. اوس دوی ته دا پته نشتی د تاریخ چې دا هغه جمادي ثاني اخرنۍ ورځې دي که نه رجب میاشت شروع شوې ده. په هغه وخت کې کوم ځای کې داسې چاته پته لګېده،
او هغه د رجب د میاشت شروع شوې وه، کومه چې عزتمنه میاشت د رجب هغه شروع شوې وه، بس او مشرکانو له جوړه شو. هر طرف ته به دا خبره کېده وی محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري جنګونه کوي د خلکو سره په عزتمنو میاشتو کې، او د خلکو نه مالونه اخلي او خلک قیدیان کوي، او دوی لا وایي چې موږ د الله منو، او دوی وایي چې موږ ته کتاب راغلی دی، او دی لا ځان ته پیغمبر وایي، او د ده دا ملګري ځان ته د پیغمبر تابعدار وایي، او د هغې نه یو غټه مسله جوړه شوه. الله رب العزت دا آیت راولېږو چې صحیح ده په عزتمنو میاشتو کې جنګ کول، وروره که دا اور بند کې خفه نه شي اخره کې چې ناسي. الله رب العزت دا وایي چې صحیح ده په عزتمنو میاشتو کې جنګ کول وړه خبره نه ده، غټه خبره ده، او مسلمانانو دا کار قصدن نه دی کړی، خطا شوي. خو تاسو خو خپلو یو څو کارونو ته وګورئ که نه، تاسو خو د دې نه غټ غټ جرمونه کړي دي، هغې ته نه ګورئ او انخطې چې دی په دوی پورې یې. الله رب العزت دا رد وکړو په دوی باندې، او دا عام هم د دې بېدینو خلکو دا طریقه یي، په دې مسلمانانو کې چې کوم بېدینه دي که نه د هغوی دا طریقه ده، لکه دی به 100 او 1000 ناروا کوي، څه خبره نه ده، خو که چېرته ګیرې والا نه یو غلطي وشوه، او انسان دی د ګناه نه پاک خو نه دی، او که چېرته د دیني شخصیت نه څه کوتاهي او غلطي وشو، دی به بس اسمان پر سر روان او دی ځان ته مسلمان نورې ته ځان ته کافر وایست، ته ځان ته مسلمان نه وایې. یعنی صرف په ګیرې خریلو سره ستا او د ده په دین کې فرق راغی. الله تم مني، الله هغه هم مني. اسلام ته تام غاړه ایښودې دی، اسلام ته دم غاړه ایښودې، هغه ترې غاړه زیاته په دې ایښودې چې ظاهري هم برابره دی. نور خو مسلې ستاسو یو شان دي، څنګ تنګ خطه یې بیا په هغه پورې دروغ ده دروغ وي چې وایي سره د دې ګیرې، ښه دې سهار ماښام دروغ وایي، هسې خبره نه ده. خو دا اوس غټه مسله شوه چې ګیره یې ده او دروغ یې ووایي. ښه دروغ د دوکې چې ورکړه، موږ ګورې د دوکې ملګرتیا نه کوو، نه د دروغو، صحیح ده غلطي ته وشوه، او دی چې کومې دوکې کوي او پردي حقونه خوري او فحاشیانې به کوي او هر څه به کوي، جایز دي. الله رب العزت په مشرکانو باندې همداسې رد کوي چې صحیح ده کار خو د هغوی نه شوی دی، د هغوی د اراده نه وه، او دا کار ناروا دی. عزتمنو میاشتو کې جوابي کاروایي مسلمانان کولی شي، دا مسله مخکې تېره شو، که کافران د سره جنګ کوي ته جواب ورکړه، خو ابتدا به ته نه کوې، دوی کړې ده. الله وایي صحیح ده کار دې شی، او تاسو له خپل ذات ته هم وګورئ که نه، تاسو خو د دې نه غټ غټ کارونه کړي دي، او نښتې به مسلمانانو پورې. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، تپوس کوي دوی تا نه په باره د میاشتو عزتمنو کې د جنګ کولو نه په هغې کې. قل اوایا قتال فيه کبیر، جنګ کول په دې کې لویه خبره ده، وړه نه ده، ګناه ده. اصل دې دا مسله راووته، رب العالمین ګوره حق ویلو کې حیا نه کوي، او حق وایي که هر څوک مخې ته، دا صفت به ته هم په ځان کې راولي. دا صحابه کرام دي، او د اسلام د غلبې لپاره وتي دي، اسلام ته نقصان ورکولو لپاره خو نه دي وتي، او په امر ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وتي دي، او خطا شوي. الله وایي دا طریقه صحیح ده. قل قتال فيه کبیر. اوس یو سړی راشي موږ ته وایي چې ستاسو ورور، ستاسو پلار، ستاسو تره دا کار یې غلط کړی، موږ دا یې غلط کړی په دې نه چې زما ورور دی، زما تره دی، زما خاندان دی، زما ملګری، نو د ده غلطي ته هم زه صحیح وایم، او صحیح ته به ونه غلط وایم، ځکه چې دشمن مې دی یا مې ورسره نه لګي یا د بل کلي بل علاقې دی، دا د مسلمان طریقه نه. الله وایي قل قتال فيه کبیر. دوی له خو اول جواب د مسلې ورکا چې په عزتمنو میاشتو کې جنګ کول، ابتدا د جنګ کول د لویه ګناه ده، وړه خبره نه. خو بله ورته م ووایه وصد عن سبیل الله، او خلق منع کول د الله د لارې نه، وکفر به، او کفر کول په هغه باندې، په هغه کې ضمیر چا ته راجع دی؟ الله ته. خلق منع کول د لارې د الله نه، او کفر کول په الله باندې. والمسجد الحرام،
او د مسجد حرام نه. یعنی مسجد حرام د دې تعلق هغه دغه سره دی وصد عن سبیل الله، او منع کول خلق د لارې د الله نه، او منع کول خلق د مسجد حرام. نو لازم به ته د ترجمې سره وضاحت ته وږږدې، هله به په قرآن باندې پوه شي. اوس ګوره دا څو کارونه بیانېږي. یو، خلق منع کول د لارې د الله نه. دویم، کفر کول په الله باندې. دریم، خلق منع کول د مسجد حرام نه. و اخراج اهله من، او استل د حقدارو داغینا، او استل د حقدارو د مسجد حرام د مسجد حرام نه. څوک یې ویستلي؟ مسلمانان یې ویستي، رسول صلی الله علیه وسلم یې ویستي. دا خو ډېر حقدارو چې مسجد حرام کې وی. نو څو کارونه شو؟ څلور شو. څلور شو، پنځم بل را روان دی. اکبر عند الله، ډېره لویه ګناه ده په نزد الله. تاسو خو دې پورې نښتې چې مسلمانانو جنګ وکړو رجب کې، دا وینه غلطي وشوه، هغوی قصدن نه ده کړې، پوه شوي نه دي. خو تاسو کوم وګورئ که نه، خلک د الله د لارې نه منع کوئ، الله باندې کفر کوئ، مسجد حرام نه خلک منع کوئ. د مسجد حرام حقدار خلک هم د هغې نه ویستلي دي. نو د خپل ګریوان کې خو هم لږ وګورئ. والفتنة اکبر من القتل، او شرک کول ډېره لویه ګناه ده د قتل نه. داسې خبره مخکې تېره شوې. نو تاسو چې دا شرک کوئ، دا بله والی، تاسو چې دا شرک کوئ دا خو له دغې نه غټه ده. دوی به وي مسلمانان وګوره خلک ووجل. الله وایي د دې نه خو دا شرک غټه ګناه ده. تاسو چې د شرک اخته دې ته نه ګورئ. یا فتنې نه مراد په خلکو دین ګډوډ کول دي. د مؤمن د وجلو نه الله وایي دغه وجل خو جرم دی چې دا کافران رالېږي او مؤمنان وجل. خو د دوی د دې وجلو نه غټه دا ده چې په دین کې ورته فتنه جوړوي. دې ته هم الله وایي سوچ پکار دی. بلا ولا يزالون يقاتلونكم، او همیشه به دوی چې جنګونه به کوي تاسو سره، حتی یردوکم عن دینکم، تر دې چې واپس کی تاسو د خپل دین نه. ان استطاعوا، که د دوی وس برشي. بل عیب د دوی، همیشه به دوی تاسو سره جنګونه کوي چې تاسو دین نه واپس کی. دغې دوه خبرې یوه، الله دا خبره وکړه مسلمانانو ته. داسې اوس لا بدر غزا خو لا نه ده راغلې، جهادونه غټ خو لا نه دي شروع شي. نو داسې نه مسلمانان د دې خبرې سره د دوی حوصلې پسې شي چې یاره زمونږ خو کار وشو او کار داسې وشو. الله وایي صحیح ده کار شوی دی، خو جذبه به خپله نه کموئ. دا یاد ساتي الله وایي چې دوی ګوره همیشه تاسو سره به جنګ کوي تر هغه وخته پورې چې څو پورې تاسو د خپل دین نه یې پرېښودي. ښه ده قیامت پورې دا خبره ده ګوره، ښه د یوازې دغه زمانې نه ده، قیامت پورې د کافرانو دقه زموږ سره جنګ دی په دې خبره چې دوی د خپل دین پرېږدي. او چې چا دین پرېښو بیا ورته هېڅ هم نه وایي. مسله صرف دقه ده. نور خو زموږ د اوس هسې پوله پټک خو نه دی شریک، خبره ټول روانه ده الله په دین ده. یو سړی مشرق کې دی بل مغرب کې دی، د هغه کافر د دې مسلمان سره سویمه ده. چې ورسره ده نو هغه د الله د دین د لاسه ده. دا خبره یاده کوي، دا د عرش والا خبره ده. دوی به همیشه تاسو سره جنګونه کوي تر څو یې تاسو د خپل دین نه اړولي نه. ان استطاعوا، که دوی وس بر شو. او دا د الله رحم دی، دا د الله رحم دی. یعنی دوی هر څوک د دین نه نشي اړولی. هغه سړی د دین نه اړولی شي چې هغه په خپله څه دین پسې دین نه یا دینداري څه دینداري نه وي. نو ځکه الله وایي ومن یرتدد منکم عن دینه، او څوک چې واوړېدو ستاسو نه د خپل دین نه، فیموت بیا مړ شو وهو کافر، په داسې حال کې چې کافري، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة، نو دغه کسان برباد دي عملونه د دوی په دنیا او په آخرت کې. واولئک اصحاب النار، او دغه کسان ورواله دي، هم فیها خالدون، دوی به په هغې کې همیشه وي.
په تاسو کې الله وایي چې چا دین پرېښودو والعیاذ بالله، والله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي، او بیا دې مړ شو په داسې حال کې چې کافر و. وحبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة. اوس یو سړی دا سوال کولی شي چې صحیح ده دا سړی خو مرتد شو، دین یې پرېښو او کافر مړ شو، خو ده خو پخوا د خیر کارونه هم کړي. الله وایي هر څه تباه او برباد شو. د خیر کارونه هم لاړو راړو، نه وله په دنیا کې فایده ورکوي، نه وله په آخرت کې فایده ورکوي. ښه، اوس د دې په عکس بله مسله، یو سړی دی چې د جاهلیت په زمانه کې د خیر کارونه کړي دي، یعنې مسلمان شوی نه دی او د خیر کارونه یې کړي دي او بیا مسلمان شو. د الله مهرباني ته وګوره، هغه د جاهلیت په ورځو کې چې کوم د خیر کارونه کړي دي د هغې اجر به وله ورکوي، هغه به پاتې کېږي او په هغې دلیل دی. حدیث کې راځي، امام احمد راوړی دی، حکیم بن حزام رضی الله عنه چې کله مسلمان شو، رسول صلی الله علیه وسلم اسلمت على ما اسلفت عليه من الخير. ته مسلمان شوی سره د هغه خیره چې تا کوم پوښا کړی دی، یعنې هغه خیر ضایع نه شو. کوم خیر چې تا او کومې ښېګړې چې تا پوښا کړي دي، د حکیم بن حزام مشهور سړی او کوم تا د خیر کارونه کړي دي، نو هغه هم ضایع نه شو، ځکه چې اسلام قبول کړو. او هلته بل طرف ته والعیاذ بالله د خیر کارونه په اسلام کې کړي، خو چې کله اسلام پرېښودو، الله وایي د ده اعمال په دنیا او په آخرت کې برباد شو او دی همیشه جهنمي دی. اوس الله رب العزت د جهنمیانو په مقابله کې هغه خلک ذکر کوي چې هغوی د الله د رحمت امید ساتلی شي او د هغوی دپاره دا دی. او داسې هم ویلی کېږي چې دغه ملګري دا کوم چې تلي وو د عبدالله بن جحش په ملګرتیا کې، او دا ورسره فایده ده کې اولني قیدیان په اسلام کې د دوی راوستي دي. اولنی مال چې په اسلام کې راغلی د هغه دقه عبدالله بن جحش راوړی دی. نو دوی بیا رالو په رسول صلی الله علیه وسلم پسې دا خبرې ډېرې زیاتې روانې، د مشرکانو د طرف نه، د یهودو د طرف نه، منافقانو د طرف نه، وله عزتمنه میاشت وه، عزتمنه میاشت کوي جنګ وشو. نو هغوی رسول صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله هل نؤجر على هذا؟ الله موږ له اجر راکوي؟ موږ چې را دومره لاړو او ښه په خیر ده باندې تلي وو، دې ته تیار وو، که موږ پکې شهیدان شو څه خبره نه ده، الله به اجر موږ له راکوي که نه؟ الله رب العزت د آیت وی راولېږو، ان الذین آمنوا، یقینا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی، والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل الله، او هغه کسان چې هجرت یې کړی دی او جهاد یې کړی دی په لاره د الله کې، اولئک یرجون رحمت الله، دا کسان امید لري د رحمت د الله، والله غفور رحیم، او الله بخونکی مهربان دی. الله وایي چې دا درې صفات پکې نو دا د الله د رحمت حقدار دي، ایمان، هجرت، جهاد، او دا په دغه کسانو کې ایمان خو هغوی راوړه او هجرت هغوی کړی او جهاد دپاره خو هغوی وتي. اولئک یرجون رحمت الله، دغه خلک امید ساتي د رحمت د الله. امید خو ډېر خلک ساتي، امید خو بېدینه به هم ساتي. نو د دې څه مطلب شو؟ معنی ده چې دغه خلک چې کوم امید ساتي، امید یې په ځای دی، حقدار دي. یو کس لګیا دی، عمل کوي، محنت کوي، کوشش کوي، او وی الله غفور رحیم دی، او بل خپل باندې اچولی دی، وی الله غفور رحیم دی. امید دې هم ساتي، امید دې هم ساتي، دواړه امیدونه یو شان خو نه دي. او صرف خبره خو دا نه ده چې ته امید ساتي او الله به یې درکړي، د امید سره خو څه پکار دي که نه؟ دا هر وخت چې زه تاسو ته وایم که نه چې په تشو امیدونو کار نه کېږي، نو که څوک ما نه تپوس وکړي چې دلیل په دې څه دی چې په تشو امیدونو کار نه کېږي، دلیل دا دی الله وایي ایمان یې راوړو، هجرت یې وکړو، جهاد یې وکړو، امید ساتي. نو دا امید یې بې د عمله دی که د عمل سره دی؟ د عمل سره دی. ښه، اوس مخکې د صحابه کرامو نور سوالونه او یو څو تپوسونه د هغه ذکر کېږي. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي
وی د رسول صلی الله علیه وسلم دا ملګري ډېر ناشنا خلک الله پیدا کړي صحابه کرام د دوی تپوسونه دومره قیمتي وو چې الله په قرآن کې راوړي دوی تپوس کړی یا رسول الله دا مسله الله قرآن کې راوړي دوی ته نه دا تپوس کړي بې جواب یې الله کړی دلالت کوي د هغه قوم په هوښیارتوب باندې د هغه قوم په سنجیدګۍ باندې د هغوی په پوهه باندې د هغوی په سړیتوب باندې څنګه قیمتي سوالونه مختصر سوالونه یو څو سوالونه نو دې کې اوس مسله به بیانېږي د جوارۍ او د شراب یسألونک عن الخمر والمیسر تپوس کوي دوی تانه په باره د شراب او جوارۍ کې قل فیهما اثم کبیر ته ووایه په دې دواړو کې ګناه د لویه ومنافع للناس او باز فایدې دي د خلکو دپاره واثمهما اکبر من نفعهما او ګناه د دې دواړو ډېره لویه ده د فایدو د دې نه جواب وشو اوس دا خبره یاده کوي د شرابو حرمت دا په یو څو مرحلو راغلی دی عربی کې شرابو ته خمر ویلی کېږي الخمر وكل ما خامر العقل فستره او غطاه هر هغه شی چې عقل بند کړي نو ځکه خمر شرابو ته خمر په دې وجه کې چې د عقل پټوي لکه څنګه چې زنانه په لوپټۍ سره او پس پړوني سره مخ پټوي صادر پټوي خمار ورته وایي نو خمر شراب ورته وایي ځکه چې د عقل پټوي او دا لازم نه چې شراب به د سکو شي اکه د سکوي او که د خوراکي خو خمر شو نشه شو ځکه حدیث کې رسول وسلم دا ویلي یو حدیث کې وی هر نشه ورکوونکی شی شراب دی او هر شراب حرام دی شراب ورته بیا ولې ویلی کېږي شراب د سکو شیز ته وایي د سکو شیز ته په عربۍ کې شراب ویلی کېږي نو ځکه زموږ د عجمو له کم چې د عربۍ سره نه بلد او عربۍ سره وخت نه تېر شو چې به د عامو جوسو باندې هم له پاسه ویني چې شراب یې پې لیکلي بس لږ غریب سوچ کې شي ځکه یو ملګري ما ته قصه کوله موږ یو پر دوکان ته ننوتو سکو سم راغستو میلمه راسره راغلی نو هغه څه ځان له کتو راکتو دا بوتلې یې کتې نو په هغې باندې لیکلي وو چې شراب و وی ما ته یې وایي چې دا شی دلته هم خرڅېږي نو ما چې کوم شي چې دا شراب چې هغه شراب نه شراب معنی د سکو شی اصل کې شراب دی ته بیا زموږ په عجمو په اصطلاح کې شراب بیا موږ هغه نشي ته وایو نو دا یاده که قانون هر نشه ورکوونکی شی حرام دی او هر نشه ورکوونکی شی شراب دی حدیث کې راځي هر نشه ورکوونکی شی حرام دی شریعت قانون بیانې ها د وړې وړې خبرې تفصیل نه کوي بیا خبره اوږدېږي نو کوم یو کس راشي چې د هیروینو خو پکې نوم نه دی راغلی چې دوی تا نه تپوس کوي په باره د هیروینو کې هیروین حرام دی الله خو داسې نه کوي نه الله د اپیمو نوم اخیستی نه الله د آیس او نه د نسوار او نه د سګرټ او نه د بل او د بل او نه د پان او نه د ګوټکي نو دا به تا ته یو خبره بیانېږي بیا په هره زمانه کې ځان له نشي راوتي او ځان له نومونه دي رب العالمین داسې خبره وکړه او رسول الله وسلم حدیثونه کې داسې خبره وکړه چې د قیامت پورې چلیږي قانون یې تا ته بیان کو چې هر نشه ورکوونکی شی حرام بس قیامت پورې دا خبره چلیږي که نه اوس ته ګوره چې دا شی نشه ورکوي که نه ورکوي که ورکوي جو حرام که نشه ورکوي حرام بعض دا وایي بعض عوام وایي نه دا پلانې شی دومره نقصاني نه دی چې ډېرې کې نشه ورکوي لږ نه ورکوي چې ډېرې کې نشه ورکوي لږ نه ورکوي او حدیث کې راځي وی کم شیز چې ډېرې نشه ورکوي لږ هم حرام دی چې ډېرې نشه ورکوي لږ هم حرام دی هغه لږ کې هم نشه ده خو په ته اثر ډېر ونه کړو نو داسې خبره نه چې ته اوس مسلې له پرتوګ دا جوړ کړي چې د دې ډېر نشه ورکوي او لږ
لږ نه ورکوي. نو موږ چې هغه لږو کې لګیا، موږ د هغه لږو په حدودو کې لګیا. هر نشه ورکوونکی شی حرام دی. هسې سینه زوري کول چې یو سړی کوي او د نشې نه راپسې فایدهمند شی جوړوي او د نشې نه نشه ختموي، نو دا بیا سینه زوري ده او جهالت دی. یو سړی نښتی چې نه جي نسوارو کې نشه کوم ځای کې ده، نسوارو کې نشه کوم ځای، بعض چرسو کې نشه کوم ځای کې ده. او چرس ګورې زموږ طرفونو ته دې ته د ملنګۍ نشه وایي، او اکثر د درګاهونو دربارونو کې چې نه ټول نشه یي دغه چرس کې. چرسو ته هلته څوک نشه نه وایي، والله چرسو ته څوک نشه نه وایي. بنګو ته بنګو هم نشه نه ده. هلته نشه دې ته وایي چې یو شی داسې استعمال کړي که نه چې ته په د روډ په منځ کې پروت وي، بیا به دا موږ ومومي چې دا څه شی دی. د دې نه علاوه نشه نشته. په سګرټ کې نشتی، په نسوارو کې نشتی، په افیمو کې نشتی، په چرسو کې نشته. نو اخر د دې نشې ښکري څه شی نشه، عقل بندوي، مزه ورکوي سړي له نشه. نو ته د دې نشهیزو نه تپوس وکړه دا کوم اقسام چې ما ذکر کړو چې دوی له دا مزه ورکوي که نه ورکوي، او چې نه یي دوی پسې خرابېږي که نه خرابېږي. د ټولو خبرو ته کته غواړي. او چې دا هر څه لري کې پاک دی که پلید دی، پلید شی دی، ګنده شی دی، کرکجن شی دی. او رب العالمین زموږ دپاره هر هغه شی حلال کړی چې هغه پاک وي. نو بعض پکې دا وایي بعض مولیانو ته مکروه وایي، او یو کس ما ته دا دلیل هم ووایي زمونږ کلي کې مولوي صاحب یې کوي. نو خو صحیح شو، دا د هغه یو اجتهاد شو، فتوا ده ورکړي چې دا مکروه دي، او مولوي صاحب یې کوي، دا د هغه خپل عمل دی. کیدای شي دغه اجتهاد دې ته رسېدلی چې دا مکروه دي. الله اعلم چې په کوم دلیل به مکروه کوي، ما ته پته نشته. موږ ته وخت چې موږ ته دا خبره معلومه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې هر نشه ورکوونکی شی حرام دی. بل فایده پکې څه ده چې موږ خبره ته ورته وکړو، کراهیت ته وړو، سراسر نقصان دی. سراسر معاشرت تباه کېږي، ځوانان تباه شو، عقلونه خراب شو، خلک بې حیا شو، پردې د کورونو اوچتې شوې. نو فایده پکې څه دی چې موږ اوس مکروه ورته وایو؟ دا حرام دی. بیا دا مسله یاده کړئ، هر نشه ورکوونکی شی استعمال خو یې حرام دی، خرڅ هم حرام دی. یو سړی وایي الحمدلله داسې برید ته وکړي چې موږ ته الله ساتلي، موږ یې صرف خرڅوو، موږ یې صرف الله چې یو شی حرام کړي نو بیع او خرڅ هم حرام دی. ان الله اذا حرم شيئا، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې الله کله یو شی حرام کړي حرم ثمنه، نو د هغې ثمن د هغې پیسې حرامې کړي. ښه یو سړی وایي نه زه خرڅوم، نه زه کوم، صرف دومره ده چې ما زه هغه چا له ورکړی دی چې څوک یې پکې خرڅوي، ته ورسره ملګری شوي، په دې کې به هېڅ قسمه مرسته د چا هغه نه کوي. شرابو د حرمت دا په یو څو مرحلو کې راغلی دی. لکه الله رب العزت اکدم په یو ځای نه دي ویلي چې شراب حرام دي، داسې حکیم باچا دی. وجه دا ده چې په دغه معاشره کې، په مکه کې، په مدینه کې د اسلام د راتلو نه مخکې شراب عام څکې کېدو. اوس که الله د شپې ایت راولګي چې شراب حرام کړي، دا ټول به څنګه پرېږدي؟ اگر که د هغوی اوچت ایمانونو خو بیا هم ګرانه خو به وي که نه. رب العالمین داسې طریقه ورسره وکړه چې ورو ورو ته دوی دمه کړو. اولنۍ مرحله دا وه په مکه کې، سورة النحل کې به راشي الله ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. او ګوري الله وی انګور ته څومره د الله د قدرت نښه ده، او ګوري کجوري ته تاسو ته ځان له شراب هم جوړوئ که نه. تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا، او ښایسته خوراک دی. بعض علما وایي په دې ځای کې هم الله داسې پټه غونډه کې اشاره وکړې چې دا نشه ښه شی نه دی. څنګه؟ دا ډېر غټ د الله توفیق نه بعد ډېر دومره سر غواړي، دومره چې سوچ وکړي داسې داسې نه شي سړی که نه، هسې نشه یا بې نشي چې دا شي
ابو نه پوهېږي وایي سړی به چې څنګه لکه وګوره الله وایي وګوره کجورې ته وګوره انګور ته تاسو ته شراب هم جوړوئ ورزقا حسن او ښایسته رزق دی وایي د هغه رزق سره یې ښایسته ووي او شراب ورسره ډلی شو اشاره دې طرف ته دی چې ګوره شیخه شی نه خو لا ګوره الله حرام کړي نه دي نه الله دا ویلي چې کوئ یې ګوره دا هم الله نه دي ویلي خو الله دوی ته رایادوي که نه چې وګوره دې کجورې ته او وګوره دې انګور ته کم یو انګور او کجور الله وایي تاسو چې دی شراب جوړوئ نو شراب خو به اکثر د څه نه جوړېدو د انګورو نه او د کجورو نه نو یو دا مرحله ده دویمه مرحله هغه دا ده دا اوس چې موږ کوم آیت کې لګیا بعض صحابه کرام په رسول وسلم پسې راغلي او هغوی تپوس وکړو چې یا رسول الله دا جواري او شراب شریعت دې باره کې څه یا رسول الله وی انها مذهبة للعقل مسلبة للمال یا رسول الله دا شراب خو عقل ختمي او د مالونو بیخ وباسي نو چې د دې به په شریعت کې څه حکم الله ایتونه راولېږي جواري ته په عربي کې ګوره میسر ویل کېږي المیسر او دا د یسر نه اخیستې شوې اسانتیا نه یعنی په اسانه پیسې ګټل په اسانه پیسې ګټل ځکه ته جواري هر قسمه جواري هم حرامه الله جواب ورکو قل فیهما اثم کبیر ته ووایه په دې دواړو کې لویه ګناه ده په دې دواړو کې لویه ګناه ده یو سړی په ما باندې رد کولی شي او ما نه سوال هم کولی شي خو چې سوچ په دې کې وکړي او بیداري ګوره که ستاسو ذهن ته دا خبره راغلي او هغه ده چې سړی ما ته دا ووایي چې ته وایې چې په دې مرحله کې لا شراب حرام شوي نه دي نو چې حرام نه دي نو ګناه به کله شي ده ګناه خو په حرام کې اوس ورته موږ ستاسو سوچ لا نه اوس مطلق نه د پخوانه مو ته سوچ تللی نو په کراهیت باندې ګناه نو الله خو دې کې غټه ګناه ده چې یو شی حرام نه ګناه پکې لنډ جواب نو الله څنګه وي بیا دې سم دی چې ګناه پکې اثم کبیر نو د دې هغوی ته څه پته لګي چې بیا به ایتونه راځي اشاره څنګه هغو ته خو دې پته نشته چې بله مرحله را روان الله کوي فیهما ضمیر دواړو ته راځي دی په دواړو کې ګناه ده د جواري خو مسله زه واضح شو جواري حرامه ده په یو مرحله کې حرامه شو شرابو ته څنګه ګناه وي نه جواب د دې دا دی د دې دا مطلب دی چې د دې دواړو د لاسه انسان په غټو ګناهونو کې واقع کېږي د دواړو د لاسه انسان په غټو ګناهونو کې واقع کېږي صحیح د شراب له حرام نه دي الله وي د شرابو د لاسه تاسو په غټو ګناهونو کې واقع کېږي څنګه غټو ګناه کې واقع کېږي عقل د لبن کې ته قتل کولی شي ته نقصان رسولی شي مسلمان ته ته کنځري کولی شي ته بل ګناه کې واقع کېږي اوس خبره واضح شو که نه چې بیا څوک دا ونه وایي چې ما ځان له صرف ترجمې ولا تفسیر پیدا کړی دی کور کې اردو ژبه کې زه ورته ناست لازم به علماو په مجلس کې زنګون ماتې نو بیا به څه نه څه پوه شي د الله په خبرو د الله د رسول په خبرو الله وی دې کې فایدې هم دي و منافع للناس دنیوي فایدې پکې شته که نه پیسې پې ګټلی کېږي اگر که دا پیسې ګوره په هغه وخت کې فایده وه په کوم وخت کې فایده وه چې کله حلال و ځکه چې کله حرام شو نو خو ما وایي چې الله یو شی حرام کړي نو پیسې هم حرامې دي نو خو بیا فایده نه شوه خو په هغه ټیم کې دې کې فایده ده او څه نه څه فایده دې کې مو ورکوي چې یاره سړي اوس کوي دا غمونو نه څه شو بېغمه شو او زه دا بېغمه کېږي نه په لوی غم واورېږو ځکه دومره ګټه خبره نه و چې سړی په غم کې دا ګټه خبره چې عقل یې کار پرېښودی په کوڅو کې کته ځي او بره ځي نه خور پېژني نه پلار پېژني نه رور پېژني نه مور پېژني که نه دا وړوکی غم دی
دا اصل غم دی. نو غمونه په نشو دا نه ختمېږي، غمونه د الله په ذکر سره ختمېږي. لکه بعضو خلکو ذهن کې دا پرته ده چې بس د غم د ختمولو طریقه هغه څه ده، هغه دا چې نشه به کې چرس و سګرېټ و دا دی پرېږده دا غریب وی دا ده نه غلی شي. ولې وایي دې غمونو راګیر کړی دی. نو بس دغه کش چې دی راکاږي او نو دا خپل غم پې دا غم پې هېروي او کموي او ورکوي. نو بیا غم ښه ورک شي چې سړی دوه ټپې مو اوري دوه غزلې ښه دی چې الله دې جاهونه ساتلي وو الحمدلله. غم خلک ورکوي د الله په یادولو، الله ته په سجده لګولو سره غم ورکوي. په نشو غمونه نه ورکېږي، ډېرېږي کمیږي نه. ها په غزلو په ټپو سره غمونه ګناه لا پرېږده، ګناه خبره به وروسته کوو، ګناهګاري کې خو په هر حال کې نشه کې یو که ټپې غزلې اوري هغه چې ټنګ ټکور والی دی. خو غم خو دې کم نه شو، غم دې څه شو هغه ډېر شو. دا مسافر زه به یو خبر وکړم کېدای شي څوک وایي چې دا خبره اول پیر ده واورېده. دا مسافر د نږدې وخته پورې ډېر ښه مسافري به دوی کوله، ژوند ډېر ښه روان. خو چې د کله نه دا موبایل عام شوی دی او بیا په دې کې دا ټیک ټاک او فیسبوک او دا سټوریانې راوتې دي او هغه به لیکل کړي او د غم ساز به ورسره لګولی او دی به د بکټ کې پروت وي او سترګو نه به یې اوښکې راوړي. بلکل زما خبره کوي، فاحشه مړه ستا خبره کوي. ته ځوان سړی دنیا کې لازم کته بره راځي، ته به الله یادې، استعن بالله ولا تعجز. رسول صلی الله علیه وسلم وایي د الله نه مرسته غواړه او د الله په نوم شروع کړه او کمزوری کېږه مه. رسول صلی الله علیه وسلم وایي ته به سټوریانو ته پروت یو زما باسي وکړو دغه باسي وکړو. که شعر یې نیجو هغه به دی په ځان پټ کوي، که خبره دی یې نیجو په ځان به پټ کوي. بې وفایي شوې دا به ده ورکړې به ته به ټول دنیا بې وفایي در سره شي. څه چل شی دی تا سره چا بې وفایي کړې ده؟ ښه که څه د زخم ټکی پکې راغلی یا به ده ورکړی. زړه د ده زخمي دی، بدن د ده زخمي دی، عمر یې ټول 20 کاله دی. تا ته وروسته 30 کاله 40 کاله ژوند پروت دی، اوس ستا زړه زخمي دی، بدن دې زخمي دی او خبرې چې دی د غمونو کې. الحمدلله دا نه چې دیندارو خلکو ته غمونه نه راځي، غمونه راځي، خو هغوی رابطه د هغه چا سره وکړي د چا په لاس کې چې دا غم ختمول دي، نو زړه ته یې سکون میلاو شي. په رسول صلی الله علیه وسلم باندې به سخته نه راتله، غم به پرې راغی که نه. څه چل به یې کوو؟ بلال ته به یې ویره وي دا اقامت وکړي چې دا لمونځ وکړو، دا زړه هم لږ مطمئن شي. په دې سره خلک غمونه ورغی الله ته ووایه، په سټورۍ به څه وشي؟ او دا دې زمانه ده. الله دې دې جافونه موږ وساتي. دا شي نه مه ګورئ که غواړئ چې ژوند مو ښایسته تېر شي، بلکل یې مه ګورئ د جافې ماڼۍ. هغه په خپل چینل چلوي، هغه خو دې سره کار نه شي چې څه کېږي ورسره کېږي. خو دلته زمونږ یار یې خراب کړو ځکه چې هغه چې څه ګوري وایي زما خبره یې وکړه، بس به کوي چې ګوره چا ورته زما حال بهر کړی دی که الله نه ویرېږي هېڅوک نشته، هر څه برابر دي. الحمدلله ښه ښکلی ژوند روان دی او په هر حال د الله شکر دی. او که سخته شتي یو ورځ به الله ختمه کړي. نو په نشو سره غمونه نه ختمېږي بلکې ډېرېږي. فایدې پکې الله وایي شتي، خو هغه دنیوي فایدې دي. او حدیث کې دا راځي، ګوره دې ته غوږ کېږدئ، امام ترمذي دا راوړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي لعنت دی په هغه چا باندې لس کسان دي یا لس قسمه خلک یا یو څو قسمه خلک، څوک چې دا شراب جوړوي، څوک چې نه چوړوي، څوک چې سکي، څوک چې په بل باندې سکي، څوک چې بل له وړي هغه چا ته چې وړی کېږي، څوک چې خرڅوي، څوک چې اخلي، څوک چې بل له اسې ورکوي په تحفه کې، او څوک چې په دې باندې ګټلی شوي پیسې خوري. په دې لسو کسانو د الله لعنت دی. نو د هر نشي لپاره دی. ما تاسو ته چې نشه کې هر قسمه د چا لاسي
دی سره پکې شامل دی. ځکه ګوره را به شي سورة المائده کې الله وي فاجتنبوه، ځان ترې وساتئ. الله داسې نه دي ویلي چې پرېږدئ. یک فرق دی دوو خبرو کې. ها لکه زه اوس تا ته دا ووایم دا کار پرېږده او بیا راته ووایم د دې کار نه ځان لرې ساته. فرق به نه دی پرېږده او ځان ترې لرې ساته. معنی سره ځان ترې لرې ساته. الله دې سونی چې شراب پرېږدئ داسې نه دي ویلي. کوم اخرنۍ مرحله چې ده چې الله کله حرام کړو نو داسې نه دي چې پرېږدئ، وایي ځان ترې لرې ساته. مطلب دا چې شراب په مغرب کې وي ته به مشرق کې دومره به ترې ځان لرې ساتي د نشو تماشو. نو دویمه مرحله دا ده. الله وایي فایدې په کوم دي؟ نقصانات په کوم دي؟ خو دا یاده که و اثمهما دا آیت ستاسو مخې ته نه دی؟ و اثمهما من نفعهما او ګناه و اثمهما اکبر من نفعهما. تعجب وکړو چې قرآن ستاسو مخې ته آیت صحیح نشي ویلی یا روان نشي ویلی. ګناه درې دواړو په مقابله دغه فایدو کې ډېره زیاته ده. نو دلته یو قانون هم جوړ شو ګوره چې کلم په شریعت کې تا ته دوه خبرې مخې له راغلي او فایده په دواړو کې ده. یعنې دې کار کې هم فایده ده دې کې هم فایده ده. بیا نقصان نو چې وکتو د یو کې نقصان ډېر زیات دی نو ته به بیا دې ته وګورې چې نقصان کم یو کې ډېر دی، کم یو کې نقصان ډېر دی هغه پرېږده. دا نشته دا چې فایده خو پکې شته. فایده خو په هر شي کې څه نه څه وي، څه نه څه فایده خو وي که نه. ته به هغه فایدو ته نه ته دې ته وګوره چې ګناه پکې څومره ده او په دې کې تباهي څومره ده، په دې کې نور نقصانات څومره دي. نو دا دویمه مرحله ده. خو الله حرام نه کړو. ګورئ د دویمه مرحله کې الله حرام کړي نه دي. خو دا ګوره ډېر صحابه کرام پرې پوه شو چې یاره شی نقصاني دی. ځکه چې الله وایي نقصان یې د فایدې نه ډېر دی. نو چې نقصان یې ډېر دی بیا پرېښوده پکار دي. درېیمه مرحله د هغې نه بعد بله راغله. الله وایي سورة النساء کې به راشي وایي چې کله تاسو نشه کړي نو مانځه ته به نږدې کېږي. چې نشم کړي مانځه ته به نه نږدې کېږي. داسې راځي چې عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه بعضو ملګرو له ډوډۍ کړې وه مدینه کې. ډوډۍ پروګرام یې وله کړی نو ډوډۍ چې دوی وخوړه د هغې نه بعد دوی شراب وڅکو او نشه شو. شراب لا حرام نه و. نو بیا د ماښام د مانځه ټیم راغی. هغه یو پکې ورمخکې شو امامتي کول. نو هغه دې کې خطا شو قل یا ایها الکافرون څنګه دی مخکې لا اعبد ما تعبدون. زه بندګي نه کوم د هغه چا چې تاسو یې بندګي کوئ. ده پکې الله ونه ویلي اعبد ما تعبدون. زه بندګي کوم د هغه چا چې تاسو یې کوئ. هغه الله یې ته لرې کړ. رب العالمین آیتونه راولېږل چې د نشې په حالات کې ومانځه له نږدې نه راځي. دا درېیمه مرحله ده. ګور ورو ورو پې دا خبره بندېږي. داسې حکیم ذات. نو بیا به کله چې د مانځه دپاره اقامت وشو د دې آیت نازلېدو نه بعد نو باقاعده اواز به وشو لا یقربن الصلاة سکارا. مانځه له به ګوره نشهي سړی نه راځي، جومات ته به نه راځي. نو دا خو دینداره خلک دي او خو د مانځه سره شوق ته جومات سره. نو فایده دې مرحلې دا وکړه چې ډېرو خلکو شراب د دې دلاسه پرېښودو چې یاره هلته مانځه له پکې نشي تللی. داسې الله دوی عادت کول ښه دی سرور. او چې چا به سکون هغه به څه چل کو ماسخوتن نه بعد به بیا څکل. ماسخوتن مونځ چې به وکړو که نه نو بیا به یې شراب وڅکل. دې چې هلته ټیم ډېر دی سهاره پورې. نو که سکیم خو کم شو څه شو ځکه چې اوس دې انتظار باندې ناست چې ماسخوتن کې ماسخوتن نه بعد به دی به څکي ګیلاس دوه. نو دا مخکې په نسبت باندې نشه څه شوه کمه شو. څلورمه مرحله سورة المائده کې به راشي رب العالمین صفا اعلان وکړي دا جواري شراب ټول حرام دي ځان به ترې ساتي. او دې سره راځي چې عثمان بن مالک
څه ملګري راوستي وو ډوډۍ وله کړې وه او په هغو کې سعد بن ابي وقاص و رضی الله عنه ګډ کسان پکې او دا غوښه یې وله سره کړې وه په پای کې کوم څاروی چې وراله کړی و دا د عربو طریقه اوس هم ده دوی چې کله چاله څاروی حلال کړي نو سر د هغه څاروي هغه ایږدي په دې وریجو یا په دې مجمع چې دا دې سړي ته ښایي چې ګوره تا له ما پوره څاروی حلال کړی ځکه چې د دوی چې کوم د بهر خلک دي ښارویو نه بهر خو موږ ښار کې اوسېږو دلته خو ډېر خلک راغلي او ښار کې خو قسمه قسم خلک راجمع کي د عادت او د رواجونو پکې پته نه لګي چې د ښار نه وځي نو د دوی دا رواج دی چې لازم به سر ایږدي پوره په دغه باندې په څاروي باندې او که داسې دې ونه کړه نو بیا دغه مخامخ سړی دا خپله بېعزتي ګڼي وي دا د ماله غوښه راوړې وه څاروی نه و راوستی او ځکه ما ته دا یو ملګري قصه کوله موږ یو ځای سبق وی هغه وایي زمونږ ماما 14 کاله موږ سره کوم ښادي نه وه کړې په دې خبره باندې هغه وایي موږ ډوډۍ له راوستو نو هغوی ورته غوښه ایښودې وه هغوی باندې سر نه و نو هغه بیا دا وایي چې تاسو زما سپکاوی وکړو او تلي یې چې دی غوښه م اخېستې د فریزر نه او دوکان نه هغه م راوړې ده ماته مې نو دا د دوی عادت دی چې سر پې پروت دی معنی ده چې دا څاروی تا له راوستی دی او پروګرام داسې مزه کوي چې پوره هر څه دی اوس داسې چې وروجو کې دننه ته لټول کوي او غوښې ترې وباسي ټګرې وړې وړې نو د دوی بیا دا بېعزتي ګڼي خپل اگر که دا دومره مسله د شریعت نه ده خو هسې د هرې علاقې خپل رواجي نو هغه چې د ملګرو له کوم پروګرام کړی د عثمان هغه هم پوره پروګرام وله کړی و او د دې څاروي دا سر هم پروت و هغه ښه سور کړی و مزېدار ډوډۍ نه بعد دوی شراب وڅښل چې شراب یې وڅښو دې کې دا دوه په خبرو کې وران شو پوره نشه عقل بند دی دوی وران شو تا دا سره د ملګري دوی پاسې یو بل ووال او دغه هډوکي چې کوم پراته وو د څاروي چې دوی وخوړو پاک هډوکي یو بل زخمیان سهار له خلک خبر شو چې یاره داسې قصه شوې د عمر رضی الله عنه الله ته فریاد وکړو یا الله د دې شرابو مبارکې داسې واضحه بیان راولېږه اللهم انزل علينا في الخمر بیانا شافیا یا الله داسې واضحه خبره پکې راولېږه الله رب العزت ایتونه راولېږه چې دا حرام دي په دې سره بیا ختمه شو نو هغه ایتونو کې بیا مخکې دې رابه شي الله وایي فهل انتم منتهون تاسو به منع شئ او که نه صحابه کرامو چې د ایتونه واورېدو نو ټول وی انتهینا یا الله بس موږ پرېښود او دا د غزوه احزاب نه یو څو ورځې بعد داسې د هغوی تابعداري وه که نه یعنې کله چې دا صحیحینو کې حدیث صحیح بخاري صحیح مسلم کې انس بن مالک رضی الله عنه وایي هسې هغه د تابعداري ذکر کوي د صحابه کرامو چې دوی به د الله او د الله د رسول څنګه منله وی منګه وی زما خواته څه کسان یا زه څه کسانو سره ولاړم او مشران صحابه کرامو لکه ابو طلحه ابو ایوب رضی الله عنهم او د فلان داسې کسان یې شمار او وی زه ولاړم دوی ته شراب ډکوم دې کسانو ته شراب ډکوم حرام نه و چې حرام نه و عیب نه دی وی دې کې یو کس راغی وی خبر شوی وی نه وی په رسول سلم خو ایتونه راغلي چې حرام دي وی ډایرکټ دې کسانو ماته وی چې انس او کشر وکړ وی دا څومره منګي او چاټۍ چې ډکې پرتې دي دا واړه فما سألوا عنها وما راجعوها نه هغوی تپوس وکړو چې ولې او څنګه نه د دې سړي نه تپوس وکړو چې تا دا کوم ځای کې اورېدلي په خپله دې اورېدلي که چا راته ویلي دي او دا دومره ټیم چې مونځ کړي دي او د نشې نه ځان بندول څنګه دي او دا به څه کېږي وی د مدینې په دې کوڅو کې په دغه ورځ دا شراب به یې داسې مدینې په دې کوڅو کې ځکه چې خلکو ټول واړوي د الله رب العزت احکاماتو ته غاړه داسې ایښودی کېږي ها دا نه چې جي دا خو به مکروه دی او که سړی داسې چونډۍ نیم لګوي او که روجې کې د سړي طبیعت خراب وي او که مالداره سړی د ډوډۍ نه بعد یو سګرټ څکي دا به څنګه دا کوم ځای تابعداري الله او د الله د رسول خبره چې راله
بس موږ واورېد. او جواري ولې حرام دی؟ جواري کې نقصان دی، جواري کې نقصان دی. صحیح ده، الله وایي چې فایده پکې شته، مال په اسانه ګټلی کېږي خو نقصان پکې څومره. تاسو به قصې اورېدلي د دې جوارګرو چې کومې مسلې دي. یو خو پردی مال په ناروا طریقې سره خوراک دی، پردی مال په ناروا طریقې سره خوري. یوه په دې کې قتل ته اکثر مسله اوړي، وجري دي. او تر دې چې بعضو جواري چې کله هر څه ورکړي دي، څه مال چې ورسره دی هغه ټولې ورکړی، ګاډی جایداد هر څه په دا لګولي دي چې بس جواري به دې کړو. نو بیا بعضو پکې خپلې ښځې داسې مقرر کړي دي، وایي که تا وبېلله نو زه به ستا ښځه بوځم، هغه وایي که تا وبېله زه به ستا ښځه بوځم. شریعت د دې اجازت نه ورکوي. او ځکه دا وګورئ چې تاسو به لیدلي وي، چېرته به د سړیتوب خاوند، دینداره سړی او د عقل خاوند او عزتمند سړی هغه په دې جوارو په دې کیسو کې ویلی لیدلی مې چېرته نه مې لیدلي. هغه خلک پکې لګیا چې هغوی نه د دنیا سره غم دی نه د آخرت سره غم. یو سړي د آخرت سره غم نه دنیا سره غم چې عزت مې خرابېږي، په دې کې لګي. افسوس خبره څه ده، زموږ ماشومانان په لارو کوڅو کې په جواریانو عادت دي، زموږ ماشومانان په لارو کوڅو کې په جواریانو عادت دي. هغه څنګه دا ماشومانان به راوځي راځي لوبې کوو، راوباسه ته 5 روپۍ ته کېده، 5 ورځې کېده، د چا وګټل هغه به یې وایي. دا ماشومانان د اوس نه دا لوبې کوي، د جواري نه که نه دا جایز ده، جواري ده که نه، پیسې ته کېده، پیسې به زه کېدم، چې چا وګټله ټولې دانه شوې. اوس که هغه په هر څه دې وګټله، که هغه د کاغذونو لوبه ده، که هغه د تاش په شکل کې دي، که هغه نمبرې دي، که هغه څه ګیټۍ ورویشته دي، هر څه دي. خو اصل خو د مسلې دقه دی که نه، تم پیسې کېده زم پیسې ږدم، چې چا وبېلله د هغه لاړې، چې چا وګټل هغه دې بل دا واغستی. ظلم نه وي؟ فایده پکې ورې په دې منلو کې فایده زما او ستا ده، نه منلو کې نقصان زما او ستا دی. د الله خو پکې څه فایده او نقصان نشته که. نو سوچ وکړي چې کومه معاشره کې ماشومانان دا جوریانې کوي چې لوی شي بیا به سحاري د دوی د دې ځینې په دې عادت کېږي. او بیا دا بعض علاقې د اطراف چې کومي دا کلي او دا غاړې چې کومي دې کې لا دومره د جاخې نه وي. ښارونو ته ورشه والله چې حیران به شئ، کومې جواریانې چې هلته روانې، کم فساد چې روانې سړی ورته حیران شي. نو خپلو ماشومانانو ته خو واړه دي خو نه پوهېږي، خو چې کله هم تاسو وینئ چې داسې څه کوي نو نصیحت ورته کوئ چې زویه دا کار ناروا دی، دا حرام دی، دا که خپل دی او که هغه پردی دی. خو دغه شو که شرط په څه لګول؟ یو شی شو نو ما ورته تاسو ووایي که شکل ولا بدلوي را بدلوي بدل کړي، خو اصل د مسلې خو دغه که دا کس راغی نو ته به څه کړې؟ هغوی زه به درله په دومره درکړم، او که رانغې زه به دومره درکړم. ولې ته زما نه پیسې لرې او زه تا نه اخلم؟ په دې تاسې ځان ستړی کړی دی؟ څه حق دې کېږي؟ خو که سړی راغې راکې به، که رانغې پیسې به در کوم. دا کومه طریقه ده؟ رب العالمین هم دا وایي که نه چې په دې کې ستاسو نقصان دی. ته چې د بل ورور نه دا پیسې صرف په دې لري چې ما شرط وګټو، دا د کوم ځای تا مزدوري وکړه، تا محنت وکړو، تاسې حلاله روا منډه والې ده، څه چل دې کړی ورسېدی پې که نه. بیا د آنلاین دا کوم ګیمونه چې نن سبا راوتي دا هم د دې موبایلو د فتنې سره یو دا خبره راوتې ده. یو خو یې غمونه ډېر کړو، د دې غم وهلو، او دویم په دې ګیمونو کې هم ګوره ډېر سود کېږي. دا چې کوینونه دي او دا چې وایي دې باندې دومره میلاوي او په دې دومره میلاوي، ټوله شپه دغې ته پروت دي. بیا وایي دا بس مزه نشته یاره د ژوند. نو خاورې به ستا د ژوند کې مزه راشي، شپې 2-3 پورې ته ګیمونو ته پروت دي.
سهار منځه ته چې ټیم لږ پاتې شو ته ویده شوې، مازدیګر ماښام ته راپاڅېدې، بیا داسې د بازار په چکر باندې ووتې، ساه دې ازاد کړو، بیا دې ګیلې وکړې د ژوند مزه نشته. دې ژوند کې به د کوم ځای نه مزه راشي؟ نو دا لوبې موبې چې په دې موبایلو کې دي دې کې ډېر احتیاط کوئ، معلومات کوئ، د هرې معاملې معاملات کوئ، معلومات کوئ، چېرې دا کار داسې دا داسې چې دا په اسلام کې روئ که دا به نه روئ. دا نه چې هر شی مخې ته راځي بس دا ګیم دی، وایي دا ګیم دی. او ما اعلانات په خپله لیدلي دي، ما بعضو ملګرو تپوسونو دپاره را لېږلي دي، نوی ګیم وایي راوتی دی او چې بس 100 روپۍ به ورته ورچې او چې ډاونلوډ دې کو نو دومره به ته راځي، دومره به ته راځي. هلته اقتصادي حالات د پښتنو کمزوري دي، نو دوی اوس وایي چې یاره کوم چې د دین باک نه کوي، د الله لحاظ نه کوي، هغه وایي چې پیسې دې راشي که په هره طریقه راځي. نو دغه سړی چې کوم اعلان کوي، دا چې کوم لګیا دی د دوی دپاره خبره کوي، د ده سره د دغې کمپنۍ یا د دغه ګیم والا یا د دغه ایپ والا رابطه ده، دله پیسې ورکوي. ساده ګل ته یې چې خپل آخرت پکې تباه کړي، هغه دې سره کم نشته او خپلې پیسې واخېسته او تا ته ووایي یاره یو شی راوته، او کور کې کښېنئ او لکپتیان شئ، کور کې کښېنئ لکپتیان شئ، یعنې د طلایي نه به راوځي نه او څه به شي لکپتي به شي. راشه خلکو پکې څنګه بېللي دي. ابروز یو کس ما ته ووایي، ما ته یې قصه کوله، وایي یو کس راته یاد کړو چې د هغه زوی ووایي که د هغه رور یې ووایي مانه هېر شو، وایي هغه په پبجي کې چې 100 کروړه روپۍ وایي هغه دا بېلوي، 100 کروړه روپۍ دا د بېلوي ده. خبره دا نه چې د 100,000 په کروړاو کې، ځکه چې دې ډېر مخکې پکې تللی، بلکل یې لیونی کړی و او هر څه ورسره و، او دا پیسې د ورکولې کوي چې دا خو پیسې ښه ډېرې، اچھا په یو ځای ته دي. نو دا ورته هغه چا ورته ویلي دي چې ډېر اسانه طریقه راوتې ده، خیال دی. اوس په دې چې دی تېر شو، بلې مرحلې ته راغی، کومې ویله؟ په دې مرحله چې تېر شو، د دې نه بعد به اوس دی نشې کوي او غزلې او ټپې به اوري. خیال هم دی دا شر داسې یو بل سره تړلی شوی، ښه هلته دې شر کې بنیاد یې ګوره غلط کېښودو، یو څو ورځې خوشحالي او پیسې ډېرې را روانې دي، بیا په هغې کې حادثه راله، پیسې ټولې لاړې، اوس نشهیي شو، ابتدایي شروع شوه، اوس چې د غزلې ټپې یو څو ورځې بعد به د وینې په لارو کوڅو کې به ګرځي، واړه به پورې خاندي او واړه به یې زغلی رازغلی. هر څه چې الله به موږ حرام کړي که موږ ته نقصان یې، هسې الله نه حراموي. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، او تپوس کوي دوی تا نه چې څه خرچ کړي دوی. دا بل تپوس دی. یو تپوس خو داسې شی و چې د څه نه یې ولګوي او په چا یې ولګوي، دلته اوس دی څومره یې ولګوي، یعنې څومره مال لګول غواړي، د کم مال نه لګول غواړي. الله جواب کوي قل العفو، ووایه زیاتي مال، لنډ جواب، کم مال چې ستا د حاجت نه زیاتي دی د الله په لار کې د هغې نه لګوه، داسې مهربانه رب دی. او په دې کې زموږ د بخل که د حال ولیدو، الله راته ووایي وایي د خپل حاجت نه چې کوم زیاتي دی هغې نه څه برخه ورک، او په هغه زیاتي کې او په هغه معمولي برخه کې چې زموږ کموالي دی تپوس وکړه. خلک هر څه د الله دي. نو دې نه دا مسله راووته چې ستا د بدن په تا حق دی، ستا د بچو، ستا د ښځې، ستا د مور پلار. نو که ستا د حاجت نه زیاتي شو هغې کې لګوه، ځان ته به نقصان داسې نه رسې چې ته د حاجت مال راغلی او لګوې، ورسېدي به که نه. حاجت وسته وي دا بله مسله ده. که زمونږ حاجتونه راغلي نو بیا خو مطلب دی چې د صدقې قصه ختمه شوه. ځکه چې الله وایي چې د حاجت نه زیات، او دا یار وایي چې که 200 کروړه ما سره پرتې خو څه پته لګي، څه پته لګي، که د شپې زه غریب شم. نو موږ خو قصه بلکل ختمه کړه. ضرورت څه ته وایي؟
چې ستا د ژوند هغه پایې پې تاویږي، د بچو رزق، جوړه جامه، هغو په حیا په عزتي، اسپتال، علاج، دا ضرورت دی. د دې نه زیات الله وایي د هغې نه مال لګوه که نو دغه ضرورتونه نه ګورې، دا کوم چې زموږ دي ګورې دغه نه ختمېږي. دغه که دغه هم تطبیق کړه نو معنی دی چې د مرګه پورې صدقه هغه به یې نشتي. او دا مسله مخکې واضح شوې ده. كذلك يبين الله لكم الآيات، دغه شان بیانې الله تاسو ته حکمونه خپل، لعلکم تتفکرون، د دې دپاره چې سوچ وکئ، فی الدنیا والآخرة، په باره د دنیا او آخرت کې. الله تاسو ته د خپل آیتونه او حکمونه ولې بیانوي؟ چې تاسو سوچ وکئ په څه کې؟ په دنیا او په آخرت کې. اوس څنګه سوچ وکړو دنیا او آخرت کې؟ یو ده، بعض مفسرینو دا ویلي الله وی زیاتی مال ولګوه، او دا خبره مې ته په دې بیان کړې چې دنیا او د آخرت سوچ وکړي. معنی ده چې ته خو نظر په آخرت ساتي، خو د دنیا ته ورسره هم لږ نظر ساته، ځکه چې ستا کوم خپل ضرورتونه دي هغه هم ضروري دي، هغه هم مه ګډوډ کوه، نو که د هغې نه بعد یو شی زیاتي شي هغه ورکوه. الله وی دنیا ته هم ګوره، آخرت ته هم ګوره. مونږ چې وایو چې کوم څوک دا وایي چې صرف دنیا، هغه دي ګمراهان، خو چې څوک دا وایي چې دینداري دا ده چې دنیا به پرېږدي بالکل، دا هم په غلطه روان. الله وی دنیا ته هم ګوره، آخرت ته هم ګوره. او بعض علماو دا ویلي دي، وایي معنی دا ده چې سوچ وکئ تاسو په دنیا کې او په آخرت کې، د دنیا حقیقت ته وګورئ چې دا ګورئ فنا کېدو واله ده، او د آخرت حقیقت وګورئ چې دا همیشه ژوند دی. نو چې کله تاسو سوچ وکئ په دنیا کې او په آخرت کې، نو د الله احکاماتو ته به غاړه کېږدئ. ځکه چې هلته تاسو سوچ وکړو چې یاره آخرت همیشه دی او را روان دی، دنیا وقتي طور ده او روانه ده، نو بیا به ته غاړه کېږدئ څه ته؟ د الله احکاماتو ته. ويسألونك عن اليتامى، او تپوس کوي دوی تا نه په باره د یتیمانانو کې. دا بل تپوس صحابه کرامو کړی دی. دا بعض صحابه کرام راغلي وو هغوی سره یتیمانانو. بعض مفسرین وایي دا چا چې سوال کړی عبدالله بن رواحه رضی الله عنه، هغه سره څه یتیمانانو، او د هغه یتیمانانو خپل مالو. کله یو ماشومي پلار یې مړ شو او دی یتیم شو، او د پلار نه ورته مال پاتې شو. نو بیا طریقه دا ده، او را به شي آیتونه دې باره کې چې د دې یتیم که خیال ساتي الله به دله په هغې لوی اجر درکړي، او د دې مال به هم خیال ساتي. نو دې صحابه کرامو به داسې چل کو د کوم چې یتیمانان ورسره وو، چې د دوی مال چې هغوی له به یې څه ډوډۍ د هغوی په مال کې پخه کړه او ځان له به یې خپله پخه کړه، دا به یې ګډه وډه خوړه. دا به یې څنګه خوړه؟ ګډه وډه. یتیم به هم ناست و، دی به هم ناست و. دې کې الله آیت راولې ګوره به شي سورة النساء کې چې کوم خلک د یتیمانانو مالونه خوري نو دوی خېټې ته وور د جهنم ورچي. صحابه کرام څخه یې راکړي چې دا خو موږ پکې هم بیا راغلو، ځکه چې د یتیم مال خو زموږ د مال سره ګډ شوی دی. نو دا به دې نه دغه خلک موږ به تیم مراد یو. هغوی رالو تپوس یې وکړو. ویسألونک عن الیتامى قل اصلاح لهم خیر، تو وایه اصلاح د هغوی دپاره غوره ده. څه مطلب د اصلاح؟ یعنی کومه خبره چې د هغوی دپاره فایدهمنه وي هغه غوره ده. که د مال په دې ګډ کولو کې فایده وي او یو ځای خورئ او د ده پکې فایده وي، یو دغه وله غوره ده. که نه جدا، یو جدا وله غوره ده. ځکه چې بیا به داسې نقصان هم کېږي. اوس د یتیم مال له بلکل جدا که، د ده ځان له جدا خوراک ته او څښاک ته، نه خو دومره خوراک او څښاک کولی نه شي، نو مال به یې څه شي؟ هغه ضایع شي. نو الله وایي کم کار غوره دی؟ چې د یتیم پکې فایده وي. بیا مخکې الله وایي وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، او کچری تاسو ګډون کوئ د دوی سره نو ورونه دي ستاسو. که د یتیمانانو سره مال ګډ کوئ نو هېڅ خبره نه ده، دا ستاسو څه دي؟
دا ساسورونه دي. خو بیا الله یو ناشنا داسې خبره کړې ده که نه چې مؤمن چې ایمان پکې او سړی ژوندی وي د هغه دپاره پکې لوی درس او عبرت. والله يعلم المفسد من المصلح، او الله پیژني فساد کوونکې بیل د اصلاح کوونکې نه. اوس یو سړی د هغه سره یتیم دی او د هغه دا مال یې راغستی د یتیم مال د خپل مال سره یو کړی دی ګډ کړی دی. چا ورته ووایي چې پلاني یې ولي وایي په دې کې د ده خیر دی، د یتیم پکې خیر دی. نور خو خوا موږ ته پته نشته که نه. الله وایي ما ته ګوره د ټولو حقیقت معلوم دی. هغه مصلح هغه چې نیت د اصلاح دی او د خیر دی الله هغه ما ته معلوم دی. او هغه مفسد چې هغه د ده دې مال ته غل دی چې د ده مال وخوري الله هغه ما ته معلوم دی. ولو شاء الله لأعنتكم، او که چېرته غوښتی الله خامخا به تاسو په مشقت کې اچولی وی. الله دې سم کولی شو چې دې شی ویلی چې د یتیم مال به ځان لی او ستاسو دا به ځان لی، ضرب برابر به دا یو کېږي نه، څومره به ګرانه وی. الله وایي ما دې سم کولی شوه خو دې سم ونه کړه. ان الله عزیز حکیم، یقینا الله زورور حکمتون واله دی. الله زورور دی او حکمتون واله دی. نو ځکه یې وایي ګوره وایي ما دا مسله تاسو ته ګرانولی هم شوه. ولې ګرانولی شوه؟ ځکه چې زورور دی، خو ګرانه یې نه کړه ځکه چې حکیم دی، په هر کار کې حکمت دې کې زموږ دپاره خیر ډېر و نو موږ ته خبره اسانه کړه. اوس بله مسله بیانېږي او دا 15 حکم دی چې د مسلمان د مشرکې زنانه سره نکاح نشي کولی او مسلمانه ښځه مشرک نارینه ته نشي واده کېدی. دا مسله به ذکر کېږي، بلکې دا یاده کوي د اوس نه د دې آیت نه دا کوم چې شروع کېږي تقریبا 20 آیتونه 20 آیتونه خو اوږده اوږده آیتونه دي. 20 آیتونو کې به احکام هغه ذکر کېږي چې هغه د کورنۍ سره تعلق ساتي، د واده سره، د طلاقو سره، د عدت سره، د رضاعت سره، د زنانه سره د نکاح. دا مسلې اوس ټولې را روانې دي، دا ډېرې تفصیلي مسلې دي. او که ډېر څوک وغواړي چې زه دلته لږه تادي وکړم او دا سبق زر زر ووایو، الا هغه سړی چې هغه تادي کولی شي هغه دې سره سوچ نه چې څوک به پوه شوی او که نه وي، خو ما خپل کار وکړو. خو زما ګوره خپل ځاني دا کوشش الله ګواه کوم په دې خبره، زما خپل ځاني دا کوشش زم چې یو کس په یو خبره پوه شو. او داسې چې بعض نوم ته پکې اشاره کوم چې وی خو سا ته ولې اخوا ګوره ته ولې د خو دې کې زما څه پیدا نشته. نه دا چې چا دا اعلان کړی دی چې یاره که ده په درس کې ټول ویښ ناست نو د میاشتې به ورته 100,000 ډالره میلاویږي. زما دا سوچ چې یو سړی دومره راځي او محنت کوي او کوشش کوي او ټیم ورکوي نو چې له دې ځای نه دی هم د ځان سره سوي شي او دا ټیم یې ضایع نه شي او فایده والي. به دکه زموږ مقصد. نو دا منډه موږ هم داسې والی شوه او دغه اسان کار دی. ګران دا دی چې ته د هرې خبرې سره ودرېږي او وضاحت وکړي. نو دا اوس تفصیلي مسلې دي، دا به ډېر په توجه سره اورئ. د دې په شان نزول کې د روان چې کوم آیت دی دې کې یو قصه بیانېږي. یو کس و هغه بیا اسلام هم قبول کړی، صحابي شوی و، د هغه نوم مرثد ابن ابي مرثد الغنوي رضی الله عنه. په مکه کې یو زنانه وه، د دې مرثد د دې زنانه سره غلط تعلقات او دا زنانه زیناکاره وه او مشرکه وه. نو مرثد اسلام قبول کو، اسلام قبول کو، بیا هجرت وکړو، لاړ په رسول الله وسلم پسې مدینې ته. څنګه حالات بدل شي چې د زیناکارې سره تعلق و، د هغه نوم سره اوس موږ وایو رضی الله عنه. چې کله سړی د الله دین ته غاړه کېږدي الله یې دومره عزتمن کړي. وایي دې هلته لاړ نو
بیا رسول صلی الله علیه وسلم به دې لیږو را لیږو مکې ته به تلو، د مکې نه مدینې ته، او کار یې ول سره کولو دا قیدیانو دا مسلې نه وي، کوم خلک چې د قریشو سره قیدیانو، د هغوی په خبرو اترو کې به رسول صلی الله علیه وسلم د مرثد لیږو را لیږو. نو دې یو شپه هلته مکه کې و، دې زنانه ته خبر راغی چې مرثد راغلی دی، د خو سره د مخکې نه تعلقات پسې ورغله. او دا ډېر لوی امتحان دی او فتنه ده، الله یې ترې موږ ساتي. دې پسې ورغله، دا زنانه پسې ورغله او هغه ته کیسې شروع کړې، پخوا چې به داسې او داسې وه، ته چې به راتلې او زه چې به درتلم او زموږ منځ کې رابطې وې. هغه ورته وي ان الاسلام قد فرق بیني و بینک، اسلام زما او ستا منځ کې جداوالی راوستی دی. ان الاسلام قد حرم الزنا، اسلام زنا حرام کړې ده. مخکې چې کوم زموږ تعلقات وو هغه ما ته دین نه و ما سره، اوس ته ما رابلې ده خو ته ما زنا ته رابلې. هغې ورته ما سره واده ولې نه کړي، د زنا دا کیسه به چې ختمه شي، بس واده ما سره وکړه. هغه وي وبه کوم، خو په یو شرط وي. څه وي؟ زه به د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوم. نو که هغه راته ووایي بیا صحیح. نو ده چې دا ایتونه راغلي د انکار وکړي چې زه خو سره واده نه کوم، هغې خپل قوم راوغوښتو. والا خلکو وایي راشه، او دی ما ته دا وایي او دی ما ته دا وایي، او خلکو ووایه. ځکه د زنانه مکر نه دی، د دې نه دی الله هر سړی ساتي. زنانه چې کله خباثت شروع کړي که نه، نو دا ډېر دا قومونه تباه او برباد کوي، قومونه تباه کوي، قومونه. ځکه به د دې سره ژوند دا ډېر په هوښیارتوب تېرې، بلکل به په سر نه راخېجې. ګورې دا یو نیم سړی لکه چې ته ورته د زنانه حق دی، د زنانه حق دی، نو دې هغه خبره باندې صحیح ونه رسي. نو د زنانه د حق نه دی مطلب والي چې بس الف نه دی یا پورې هر ټکی چې کوم دی الف با تا ثا چې دي که نه، زنانه 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 زنانه، دومره هم نه ده. دا یې خپل حق چا به ورکړي. بعضو ځایونو کې به ډېر په احتیاط سره ژوند تېرې، داسې چې ته زنانه په سر راوخېجې. نو خو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د پختۍ نه، د ګسې پختۍ نه پیدا دي، دا بیا څه به ورسره کړي. دې دلته چغه کړې او مرثد غریب راګیر شو. هغې قوم راغې، جګړه ویو، بیا پرېښ چې دې مدینې ته راغی. رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړي یا رسول الله دې سره زه واده کولی شم؟ هغې نه، الله ایتونه رالیږلي دي. هغه ایتونه هغه دا دي. بیا دا خبره ورسره یاده کوي. دا به تاسو د مسلې خلاصه ذکر کړم او تفصیل به خپل ذکر راځي. د اهل کتابو د زنانو سره واده جایز دی. اهل کتاب یعنی یهودیان، نصارا، د دوی د زنانه سره واده جایز دی په شرط د دې چې هغه زنانه زناکاره نه وي او غوره نه ده، او غوره نه ده. جایز دی، غوره نه ده. غوره په دې نه ده چې دا په بچو باندې اثر کوي. یوه او د نن سبا خو هغه ځوانان دي چې د ښځې په مذهبي، نو موږ خو به یار له واده کړی چې کیدی شي دی د کافر مسلمانه کړي، او مذهب به دا وکړي چې بل ورته بل خبر واوري چې سړی خو اورېدلی دی. نو دا یاره پکې شته چې کمزوري ایمان والی، علم ورسره نه او ایمان یې صحیح، ایمان یې کمزوری، او موږ جال ور اچولی دی چې موږ به د هغه طرف نه ښکار وکړو، او هغوی ښکار د چا نه وکړي؟ ښکار زموږ نه وکړي. او دا یو طریقه اوس چلیږي. ما ته بعضو ملګرو ویلي د یوروپ نه راغلي، ما ته وایي یوروپ کې یو دا طریقه ښه رسمي روانه، رسمي طریقه ده، غیر رسمي نه ده. رسمي طریقه دا ده چې کوم مسلمانان د بهر نه راځي، خصوصا کوم عمره او خصوصا هغه د په پټو لارو چې تلي، چې تښتېدلي، نو یو طریقه دا کوي چې دوی ته داسې جنکۍ هغوی له تنخوا ورکوي، هغه جنکۍ دوی له ساتلي دي. نو چې دی کله ورشي او بیا جنۍ وویني او بیا د انګریزانو په ملک کې او هغه شان آزاد ماحول، بس دی ګډوډ شي. ورو 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 اخره کې په ده باندې اعلان وکړي چې ما اسلام پرېښودی دی. نو د اهل کتابو د زنانو سره نکاح جایز ده؟ غوره نه ده. او که جایز هم ده نو شرط پکې څه دی؟ چې زناکاره به نه وي، زناکاره به نه وي. ښه، یو سړی به و چې دا خو مشرکان دي که نه دي؟
که نه دي نو دا نور مشرکان عام او دوی کې څه فرق دی؟ دوی اصل دوی کې توحید و شرک بیا راغلی دی. اصل دوی کې څه توحید و شرک وروسته راغلی دی. دوی سره آسماني کتاب بل دا چې دوی زموږ د دین ته نږدې دي. آسماني کتاب ورسره زموږ د پیغمبر اوصاف دوی ښه پېژني هر څه پېژني نو ډېر امید شته چې اسلام قبول کړي. او مشرکان خو زموږ نه ډېر لرې دي کوم چې عام مشرکان دي نو غوره نه ده او جایز دي. زمونږ زنانه زمونږ جنکۍ د هغوی دپاره حرام دي که اهل کتاب دي او که هغه د نور مشرکان دي. ولې؟ ځکه چې زنانه کمزوري داسې کیدی شي چې یو مسلمان دی یو جنۍ سره واده وکړي او هغه یهودی نصرانۍ او دی دا زنانه د خپل زور لاندې ساتي کیدی شي. خو چې اوس د مسلمانه جنۍ واده کې کافر ته نو دا ګارنټي به ته ورکړي چې دا جنۍ به د اسلام پاتې شي او دا به خپل عمل کوي او دې ته به څوک څه ونه وایي. نو ځکه الله دغه لار بنده کړې ده. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا او نکاح مه کوئ د مشرکو ښځو سره تر دې چې ایمان راوړي. ولأمة مؤمنة خير من مشركة او خامخا وینځه مؤمنه غوره ده د مشرک ازادینا. ولو اعجبتکم اگر که تاسو په تعجب کې اچئ تعجب کې اچئ ښایسته دغه زنانه نسب دغه زنانه مال دغه زنانه هغه مشرکه ده نو الله وایي د دې مشرکې نه وینځه مسلمانه وینځه اچې غوره ده. او یو حدیث کې داسې یو روایت کې داسې راځي وی یو وینځه وه په مدینه کې د هغې نوم و خنسا او دا د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه سره وه د هغه وینځه. نو کله چې الله د ایتونه راولېږل ولأمة مؤمنة خیر من مشرکه چې دا وینځه مؤمنه غوره ده د مشرکې ازادې ښځې نه نو هغه ورته یا خنسا ای خنسا قد ذکرتی فی الملأ الاعلی الله ستا تذکره په اسمانونو کې کړې ده سره ستا د دې تور رنګه سره ستا د دې بدرنګه سره ستا د دې کمزوري نسب سره ستا د دې هر څه رب العالمین ستا صفت کړی دی چې دا غوره ده د هغه زنانه نه چې هغه ښایستم ده هغه نسب والم ده هغه مال والم ده مشرکه ده او بیا هغه ازاده کړه او هغې سره یې واده کړی و. ولا تنكحوا المشرکین حتی یؤمنوا او په نکاح مه ورکوئ لوڼه خویندې مشرکانو سړو ته تر دې چې ایمان راوړي. ګوره سړو ته ووایي ولا تنکحوا نکاح مه کوئ د مشرکو ښځو سره د ښځو باره کې یې څه ووایي او په نکاح مه ورکوئ لور خور مشرک سړي ته معنی ده چې د زنانه نکاح بغیر د ولي د اجازت نه کېږي. لازم به پکې د مشر رضا وي. هلک نکاح کېږي لکه اوس هلک لاړ نکاح یې وکړه د مشرانو پکې رضا نشتي نکاح صحیح ده که نه ده صحیح ده. جنۍ نکاح کېږي نو دې کې د جنۍ رضا هم پکار ده او د مشر رضا هم پکار ده د دې نه بغیر نه کېږي. ولعبد مؤمن خیر من مشرک او خامخا یو مری مومن غوره دی د مشرک ازاد نه. ولو اعجبکم اگر که تعجب کې اچئ تاسو اگر که دغه ازاد تاسو تعجب کې اچئ نو دا زما تاسو ته نصیحت دی چې په لور خور یا بله څوک خپله یي او د هغې پسې څوک راځي تپوس کوي د مالونو له ډېر ترجیح مه ورکوئ. مال کته او مال بره ځمکه یې څومره ځمکه یې که ډېره زیاته ده او بېدینه دی او د سړیتوب خاوند نه دی څه پې کوي. ښه ځمکه د ښه د جیداد خاوند دی نشهیز دی او شوي دي که نه دي شوي دي دنیا سبا له دکه ښځه ده چې ډېر جیداد هیره سي و په سرو سترګو کله په روډ کې کله په تاڼه کې کله ګاونډیانو کره او دا بېعزتیانې او دا جنګ جګړې مشرانو صرف دغې ته کتو وي د یار سره جیداد څه دی ډېر دی. اسلام ته وګوره سړیتوب ته وګوره اخلاقو ته وګوره صحیح ده که د دې نه بعد بیا سړی پکې مال ته وګوري څه بده خبره نه ده
ځانین چې بالکل سړی دې نه ګوري خو د دغه خبرو نه بعد نو که دا سړی سبا له غریب هم و ستا لور به په عزت سره ساتي ستا خور به ساتي نو ځکه الله وی اگر که دا آزاد مشرک ته په تعجب کې اچي د ده نه غوره هغه مؤمن مری دی ولې ګوره الله څه وایي اولئک یدعون الی النار دغه کسان بلنه ورکوي اور ته مشرکه ښځه او مشرک سړی تا چېرته بوځي اور ته دې بوځي کوشش به دا کوي چې ته اور ته لاړ شي والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه او الله دعوت ورکوي جنت ته او بخښنې ته په خپل حکم سره هغوی غواړي چې تاسو جهنم ته لاړ شي الله غواړي تاسو جنت ته لاړ شي وایي د چا منه ويبين آياته للناس او بیانې آیتونه خپل خلکو ته لعلهم يتذكرون د دې دپاره چې دوی خبره را یاد کړي چې دوی نصیحت قبول کړي دوی خبره یاد کړي د دې دپاره الله د خپل آیتونه دا بیانې د خلکو ته او د دې وضاحتونه کوي انشاءالله سبا به د 220 آیت نه شروع کوو رب العالمین دې موږ پوه کړي په قرآن باندې هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد